سلام، وخت مو پخیر. هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ. ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د اکسل د درسونو د لړۍ په دوام سره نن د اکسل اووم درس وایو. بیا هم په کنډیشنل فارمټینګ کې تم کیږو ځکه یو څه اپشن پاتې وه. تر دې چې موږ ویلي وو د دوه اپشن راځو ډیټا بارز، کالر سکیل او بل آیکن سیټ. دا اپشن ورته هم ډېر ساده اما ډېر کارېدونکي چې کولی شي په خپلو جدولونو یو دوه کې وکاروئ. زه بیا هم د تیر په څیر راځم نمرې انتخابوم، کنډیشنل فارمټینګ او د ډیټا بارز برخې ته. له دې ځای نه تاسو بارز یا هغه میلې ته ورته کوم رنګونه چې دي کولی شئ خپلې دغه نمرې د رنګو په مرسته وښیئ، خو البته دغه رنګونه د میلې په شکل یا د چارت په شکل ښودل کیږي. پورته چې ګورئ دا شپږ رنګه چې دي دې کې بیا هغه رنګ او سپین رنګ ورسره میکس دی چې کوم تاسو انتخابوئ. سالډ فیل ته چې راشئ بیا دا خالص رنګونه جامد رنګونه دي چې دا تاسو انتخابوئ. او که چیرې تاسو غوښتل چې په خپله خوښه رنګ جوړ کړئ بیا به لاندې مور رولز ته راشئ او دلته به تاسو کلر وان انتخاب کړئ په کوم رنګ سره غواړئ. صحیح دی، کوم رنګ غواړئ انتخاب کړئ. بارډر ورکوئ له دې ځای نه به بارډر ورته انتخاب کړئ. متن سره کوم رنګ ولري هغه شی انتخابوئ. دوه رنګه، درې رنګه، ته څو رنګه هم جوړولی شئ. فعلا زه همدا یو رنګ انتخابوم اوکې ورته وایم. په دې شکل رنګ اخلي. بیا راځو دې برخې ته ډیټا بارز ته. دا د رنګو یعنې تاسو ته هغه نمرې تاسو ته کوم څه مو چې لیکلي دي هغه د رنګ په مرسته ښیي. البته نمرې داسې ښیي که زه لاړ شم نومونه انتخاب کړم او دو ته لاړ شم د ډیټا بار نه رنګونه ورکړم دا به بې معنا راځي ځکه نومونه چې دي کوم درجه لیول نه لري، ټیټ او لوړ څه نه لري چې موږ ته هغه په رنګ باندې وښیي. نو ځکه دا په نمرو کې او په معاشاتو کې کولی شي تاسو دا وکاروئ. دلته مونږ نمرې 20 لیکلي دي، که زه چیرې دې کس ته 80 نمرې ورکومه تاسو ورته وګورئ د دې د خانې رنګ هم ډېرېږي. نظر نمرو ته هماسې رنګ اخلي، دې ته ډیټا بار وایي. نه مو غوښته کولی شي بیرته کلیر رولز ته راشئ له دې ځای نه دغه قانون پاک کړئ. دا د ډیټا بار موضوع شو. کلر سکیل چې دی بیا څو رنګونو په مرسته کولی شي عددونه وښیي. میکس څو رنګه وي. مثال دغه رنګونه دي که زه دوی کې یو رنګ انتخاب کړم اوس په دې کې لوړه نمره تاسو په سره رنګ ښیي او کرار چې نمره راټیټېږي رنګ له دې سره نه اوړي او بالاخره شنه رنګ ته اوړي. ټیټه نمره اوس دلته ټیټه نمره موږ سره 40 ته شین رنګ لري، 80 یا 80 یا دلته چې 80 دي دا ژیړ رنګ لري ځکه دا متوسطه نمره ده او 100 چې دا لوړه نمره ده په دې شکل کېږي. دا د نه غوښته مثال په دې ډول رنګ نه غواړئ بل ډول رنګ ورته انتخاب کړئ، لاړ شئ بیا هم کلر سکیل ته د دې ځای نور رنګونه انتخاب کړئ. حتی کولی شي خپله مور رولز ته لاړ شئ په دې برخه کې خپله رنګ وټاکئ. دوه رنګه ټاکئ او که درې رنګه. درې رنګه لپاره بیا ټیټه، متوسطه او لوړه نمره لرو. نو زه ورته وایم چې ټیټه مثال ماته په سره رنګ باندې ښکاره کړه او کرار چې نمره لوړېده په شنه رنګ باندې ښکاره کړه په دې شنه رنګ باندې، او که چیرې نمره ډېره لوړه شوه لوړه پورته نمره هغه په زرغون رنګ باندې ښکاره کړه. دې ته به اوکې ووایي. اوس په همدې شکل کې لوړه نمره تاسو په زرغون رنګ دی، کرار چې نمره ټیټېږي په شنه رنګ یا دا آبي رنګ چې ورته وایي او کرار چې نمره بیخي ټیټېږي په سره رنګ باندې اوړي. ته تاسو په خپله خوښه یو برخې ته نمبرونه هغه رنګونه ټاکئ. دا د کلر سکیل موضوع شو. آیکن سیټ ته چې راشئ بیا کولی شئ دغه آیکنو یا دغه سمبولو نه کار واخلئ. دلته ډېر سمبولونه او آیکنونه شته. مثال زه که دا انتخاب کړم په دې کې وګورئ هغه نمرې ټیک مارک دی، مثال لوړې دي ټیک مارک دی، یا کومې چې ټیټې دي هغه په کراس یا ایکس باندې ښودل شوي دي، هغه چې متوسط دي هغه په ندایه ښودل شوي دي. خو اوس تر اوسه موږ ته معلومه نه ده چې د څو نمرو نه پورته موږ ته ټیک مارک ښیي، څو نمرو موږ ته دغه ندایه ښیي او څو نمرو نه ښکته موږ ته دا ایکس یا کراس ښیي. دا خو تاسو له دې ځای نه مستقیم انتخاب کړئ. خو راځئ زه دا درته وښیم چې څنګه ته په خپله خوښه ورته وټاکې. زه مثال په ډول زه داسې غواړم وټاکم د 50 نه لوړې ټیک مارک شي ځکه موږ سره کامیاب دی، او د 50 نه ټیټې چې څوک وړي هغه ناکام دی موږ سره، هغه باید کراس یا ایکس ورته راشي. نو د دې لپاره بیا تاسو آیکن سیټ ته چې راغلی لاړ به شئ مور رولز ته. په دې برخه کې به په خپله خوښه آیکن وټاکئ. کوم ډول آیکن تاسو غواړئ؟ دا ډول آیکن. په دې کې د ندایه زما بیخي په کار نه ده. نو دلته به راشئ دا د ندایي برخه کې به ورته وایي نو سل آیکن. دا یو موضوع. بله موضوع نمرې دلته به راشئ ورته انتخاب کړئ. خو مخکې د چې نمرې ولیکئ دا به نمبر انتخاب کړئ دواړه. دلته اوس ولیکه که د 50 نه لوړې غوښتې دلته 50 ولیکه او د 50 نه ټیټې غواړئ چې کراس یا ایکس ورته راشي 50 دواړو ځایو کې 50 ولیکه. خو دا پورته دا معنا ورکړئ چې د 50 نه لوړې او دا بل دا معنا ورکړئ چې د 50 نه ټیټې او بالاخره دې ته به وایي اوکې. اوس نو ډېر ښه منظم دغه کس 40 وړي دي، دغه کس 50 وړي، 50 کامیاب دی موږ سره.
که زه همدغه کس ته 9 نمرې ورکړم دا موږ سره ناکامیږي ایکس راځي پې او هغه نمرې چې د 500 نه پورته دي هغه منظم په دې شکل. داسې هم تاسو کولی شئ او داسې هم کېږي چې نمرې ښکاره نه شي تاسو ته د دې په ځای سمبول راشي. بیا تاسو یو کار وکړئ چې همدې برخې ته کله لاړئ د آیکن سیټ مور رولز ته لاړئ دلته به تاسو دغه د شو آیکن اونلی اپشن وټاکئ او کې به ورته وایي بیا د نمرو په ځای تاسو ته همدغه آیکنونه ښیي. دا د نظر ضرورت ده چې که تاسو نه غوښتل نمرې په څنګ کې ښکاره شي. دا د ډیټا بار کلر سکیل آیکن سیټ موضوعګانې شوي چې کاریدونکي دې کارول کېږي. هسې موږ په نیو رول کې چې راشو په دې برخه کې همدغه اپشن چې ما مخکې درته ویلې دا ټول دلته راغلي دي. په خپله خوښه کولی شئ رنګ ورته وټاکئ قانون وضع کوئ. د دې لپاره چې په دې برخه کې تاسو ښه ایکسپرټ شئ یعنې دغه کنډیشن فارمټینګ مو ښه زده شي او ډېر مهم اړین دی نو زه بعضې لنډې ویډیوګانې په همدې برخه کې جوړوم د شارټ لنډې ویډیوګانې بعضې ټریکونه کاروم کوشش کوم ډېر بعضې ټریکونه درته کار کوم په دې برخه کې تر څو ښه دا مو زده شي بیا انشاءالله زه درسونو ته دوام ورکوم نور درسونه به بیا همداسې سره وایو. نو زموږ دا لړۍ در سره تر پایه وګورئ که چیرې تېر درسونه مو نه ولیدلي کولی شئ په همدغه فیسبوک پاڼه کې تاسو زموږ تېر پوسټونه وګورئ. موږ د اکسل د لومړۍ ورځې نه هغه درسونه خپاره کړي دي. اته ورډ موږ مکمل خلاص کړی دی. اکثریت دا پوښتنه کوي چې ورډ غواړم زده کړم. په همدغه فیسبوک پاڼه کې موږ مکمل د ورډ درسونه خپاره کړي دي. یو څه ستونزمن به دا وي چې تاسو د پوسټو کې لاړ شئ ویې ګورئ پیدا یې کړئ. خو زه به دا وایم چې تاسو ته اسانه شي تاسو زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ امید سیرت په نامه په هغه کې مسلسل موږ پلی لیست جوړ کړی دی د ورډ د اکسل د پاور پوینټ بیل مو جوړ کړي دي. نو هر پروګرام تاسو غوښته چې هغه منظم زده کړئ ور داخل شئ ویې ګورئ کوم چیرې تاسو ته مثبت حتما به مثبت تمامیږي او څه ترې زده کوئ کولی شئ موږ ته هم هغه ښکلي نظریات په کومنټو کې پرېږدئ تر څو موږ هم ستاسو د رضایت او ستاسو د مثبتو تاثیراتو نه موږ هم خبر شو. ډېره مننه.